دا جنتیان به داسې چې دا الله ګوري که نه نو هر جنتی به دا ګوته په خوله شي چې خدایه دا ته څومره ښایسته خدایه یا الله دا ته څونه ښایسته پروردګار علما آخر کې دا پرده به راښکته کوي بس جنتونو ته لاړ شي که نه حوری دی غلمان دی نعمتونو لم ورشي که نه تمام جنتیان بوئے کریم ربا اے پروردگار علما خدای جنتونم پکار ندیا یا اللہ حریم پکار ندی غلمانم پکار نے اے کریم ربا یا اللہ یو جلدی دارا لبل راکا جنتیانو نبا جنتون ہیشی دا اللہ پا دیدار سرا رازے گننو بعضی علماء ذکر کری چی رب العالمین مورتوئی چی زما بندگانو اے جنتیانو لانشی جنت تا تاسو زما تلس لک کال دیدار کھڑلو جواب رکھے 16 کالا اتلس لک کال دیدار دا با اللہ خپلو بندگانو لور کی او دی بوئی چه زما پا خیال اللہ 15 منٹ دیدار را کڑے دی اللہ دوم رخیسته دی دا با اللہ چالا ورکی دا با اللہ روجتیانو لورکی سوچ روجی نیسی نو اللہ بول اخپل دیدار ورکی کناری نوی که زنانوی دا اللہ پا دربار کدیر محترمین دی عزتمند دی دیل با اللہ پاک جل جلالہو دا دیدار مبارک ورکی اللہ دی زمونگا استاسو دا ٹولو دا اللہ دیدار نصیب ورزی لگ دڑا دا خلاصا او انشاءاللہ را کئی بکا خیری خواه تاسو ما تا گوره ال تر باران رحمت شوری خودلتا دا خود دا دیدار کرشمیم شروع دی کلا و تاسو دویم چی دا بعضی کسان دینا مخا خڑی راری نو دا خود دا دیدار پک دبانی لگ دغا لگید محبت سر ما تو گوره اللہ دی مطولو بانی دا اللہ دیدار دا دی اللہ مطولو تا اللہ نصیب کی خواه او انشاءاللہ را کئی بکا خیری ما تا گوره چی دا جمعی پورز روجه پخولی تاسو زمونږ د فقیره او د ملنګې دی زه ته دا قدمونه راړې نو چې تاسو لم نظر کین نو الله اکبر سبحان الله چې څوک ورپسې لګوندې قدمونه علي او لګوندې کوشش کوي د لخوا به ان شاء الله زما د خدای په ذات یقین چې که خیر ورکوي به الله یې زمونږ استادو د ټولو د الله پاک دیدار نصیب ورکړي او جماعت ټیم کې که کوم انسان یو خبره حدیث مبارک ذکر کوم د دې اهتمام لږ ډیر زیاتو کې وې څنګه هغه دادا چرو جماعت ٹیم کے انسان لگ حریص شی حریص الکا بیدار شی انسان سشی حریص دا سشی چی قدر استخان گوڑے دلی نرے رجی پکشتا غٹشتا نرے غوخشتا غٹک وخشتا شرکشتا ماتو گورے کبانشتا قسمہ قسم توامون پراتی دی وچے بل مسلمان و ترخوا کی کینینو با طبیعت و تپنا وقت کی بچه طبیعت نا وقت شه بس پیش شي تا کې ډیر زیات کمزوري دي لک کمزوري ده کې ده ښه الکه لک کمزوري ده کې نه دي بلکې ډیر کمزوري ده کې دي نو چې کله دا سړی مثال په تور باندې بل مسلمان درو جماعت ټیم کې راغی او دې ټیم درو جماعت کې انسان مثال په تور باندې چالي یو کجوره ورکه چلا الله دا ولا روزه نه ماته شابه دا ولا کجوره روزه ماته یو گوٹو بی ورلا ورکی شربتی ورلا ورکی لسی ورلا ورکا دا مدینی جانان فرمائی وی دا روجدار چی پا روجنیو سون ثواب شوه دے وی دمر ثواب اللہ دا دی بل مسلمان پا روجماتی ورکولو اللہ ورکی لگ دڑا دا خلاصا کن او کنا چا پرلتو غزو چی دیر سر دی خواکینی نی او دا اگی و تداشکی نو بزاکو تی پخبل زان ثواب تی اگا ورکا سلام نیوگا خوا کا ذکر و جماعت ٹیم کے سڑی دا پرلت دکدا سو کولو کی کدا چه دا مسلمان جتا نوڑے پتڑی توب رانو آنی لی خوشی دا روجی تو گو رکنا یو گلا شربت اسگی یو کجورا غوری لگے گوندی روجی غوری او لگا نوڑے غوری با بیا خو سڑی موڑشی نو شکل موڑشی نو بیا پرلتم دی خوا کی نو بیا وطوین دا پیکاونم والا آن دا غوطوی با سگرنون بے مرحلہ دا نتلی دا لومبے قدم دن لار اگر تودا نو تودا
نو توده دنه لاړه نشي څه دنه لاړه نشي دا تودې دغه ټوټ ټیم درنه اخوا لاړ نشي ګورې دې ته به سوچ کوو که نه جواب راکړې سوچ به کوو صبر به کوو ځکه دا دونه صبر دی که الله پاک جل جلاله به تعالی پوره خیر او برکت درکوي الله دې زموږ او ستاسو د ټولو دغه خیرونه او برکتونه نصیب کړي او ته چې صایمې په صحیح معنو کې روجه دارې راځې سرور کونین مبارک څه ښکلی ارشاد مبارکه فرمایي چې کوم انسان نه الله رب الجلال خبر ومنله او دی صائم دی روجدار وے د صبح صادق نوالا غروبی ابتاب پوری د فریض کړي خوراک نه پرهیز دے اوبو نه پرهیز دے چې کومه طریقه الله ذکر کړي دا د نارواو نه پرهیز دے او دی صائم نے سرور کونین مبارک فرمائی چې دا الله مقرب فرشتي ورته په لپو لپو باندې د استغفار بخنه دعاګانې کوي بلوري روزه دي ځان ولدا خوش کلت صائمی روزدارې په هوا کې مارغان روان دي سانګونه وهي وزري وهي د دې مارغانو په خلو باندې دا هر مرغی په خلو باندې بیل بیل تران را تمام مرغی بالوتن کی په هوا کې لگی آوے کریمہ 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 چکم بندگان استا خبر من لینا مرغے وی اللہ دغ خپل بندگانو بخا اگر مرغے ابدت دعا کی دریاب تراشا دریاب تا چکم مئی کغٹ دے کولو کی دے که درمیانه دے کب پزمکه کی لگیا دی اغت هم دا پتہ لگی شنن دا سائمین و روجتیان و روجدا تمام میان پاک اوبو کے دنن خودے تخلوازه کی چیا خدایا ستا بندگان روجتیان دی روجینی ولی دا پا اوبو کی میان دا روجتیان و دا پارا دا مغفرت دعاگانی غواری پسوڑو کی میگان میگی دا دننا اے اللہ تو یا اللہ ستا بندگانو ستا خبر من لیدا خدای دا ټولو روجتیانو بخن نصیب کا دے لکه دا روجم خوخه شو که خوخم نشو والله چې ناشنا کیفیت تے و ناشنا مزیدہ خدای دی وصل زمونگو استاسو محبت نورم زیاد کی او یو خبر دادا چې بعض نوجوانان تراوی نکی روجو نیسی تراوی نکی فرضو کی بس سپلے والی بار اکا والی یہ رجی بس جی بکار کم خوازی سکار دی نا بار بناس دی پل مرگری کو تراوی تا خبری دا کم ثوابونو نلاڑی پدا رمضان مبارک پا یو سجدہ باننے حضور پاک مبارک فرمائی انسان تا اول سونے کے اللہ ورکی و نوجوانا دا نیکون لاری نا 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 مزہ دا نیکونا شل رکات تراوی چی دیو کے نو سونا سجدی با پکیو لگے نو 1700 بیا پاگے کے ضرب ورکا چی دا جمعہ ترازی دا تراو دا سجدو دے بیل ثواب دا نفلونو دے بیل ثواب دا ویتر دے بیل ثواب دا فرضو دے بیل ثواب اوے دا انسان دا سنتو بیل ثواب جواب را کے انشاءاللہ تراوی و پریدو ایلک پریدو بے وینا ایلک پریدو بے نا پریدو بتراوی کو بتراوی انشاءاللہ نوجوانانو تویم دا چا دا رضا دا پارا اللہ دا رضا دا پارا ختمونو پکی یو ختم خام خاکو تراو کی یو ختم پایمداسم کوا پنازرہ بانم کوا یو ختم تراویو کے سنگ ختم بکو چاپی سے بدری گی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین ہاں یو پارا دعا مدری مسلورما او ناگنوی اللہ اکبر او تسبی سرک اپلا گولی او ناگن راغروی منڈی 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 اللہ دغه سے ختم بکو دڑا دا خلاصو کبیات سب دین نوجوان سوک تپوسو کی
الکه ختم او جی ختم می نیولې دا سم ختم می نیولې سم ختم می نیولې سم دا سم ختمو دي سم د ثوابونو من دونه ثواب وکړو چې شاهدین نشته د خپل سبیل سره جنگ خو می کولې بیا را منډه کړې ده نه ثواب چې ګټې سمو ګټه امام سره ودرېږئ قاری سے وی الله اکبر بتم الله اکبر وایا کستړې شوي کینا پناست اورا دمشوي بیا ودرېږه خو میدان به پرېږدي نه دا خو سړي میدان پریږي او ناګنه میدان ته بیا راودانګي دا داسې کله میدان نه تښتي او کله را تښتي نه میدان نه به تښتي نه جواب راکړئ ختم به کوو خو د میدان نه به تښتو لکه میدان نه به تښتو نه پناست اورا خو اوره قرآن عظیم الله دې زموږ ستاسو دغه ثوابونه نصیب کړي نه انشاءالله دا مې ځکه وي چې بعضې کسان خفه کېږي ما زه در باندې خفه کېږم چې تا نه یو سجده د رمضان لاړه 1700 نیکۍ د نه په یو سجده لاړې ولې دا خو د لوټو میاشت ده د ثوابونو میاشت ده ولې د نه لاړې نو دا ثوابونه به انشاءالله ګټو که خیر انشاءالله د چا په امداد سره دا الله بس زم غره ماتم دا الله امدادونه ما سره مې او تاسو سره هله به ګټو انشاءالله الله دې زم د ټولو دغه مهرباني او کرم نوازۍ را سره الله پاک وکړي په رمضان مبارک کې چې کوم واقعیات شوي دي الله نه غواړم دا ما مخکې کړي دي خو لکه دوهرایي و پکې کومه که خیر یادول به کوو انشاءالله ځکه یادونه پکې تازه کېږي د انسان ایمان ته په ډېر لوی تقویت او برکت میلاویږي نو انشاءالله را روانې جمعې له به بیا نور واقعات چې د هغه مثال په طور باندې غزوه بدر شه د بدر غزا شوې وه او نور واقعات چې پکې کوم شوي دي انشاءالله نمبر په نمبر به د الله په مهربانو سره هغه بیانو او تاسو به که خیر لږ د وخت راځئ انشاءالله ها ښکلي پیغمبر مبارک دړه د خلاص درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي گناہونو باندې امدا فی قلم را کاږي هر قسم ظالمانو مشانو کې نګرو منافقانو هغه کارانو مفسدانو حاسدانو زمکه د اسمان د عذابونو تاڼو تاسونو هسپتالونو حادثات سماوی اردوینا قطع طریقونا ظالمانونا بدمشانونا کی نگرونا منافقانونا غوکرانونا مفسدانونا حاسدانونا خدای دا ټول ملګری سره ما هو سره بچو ساتي الہ العالمین اعظمون د فیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا غلام نقشبندی سے په قبر باندې انوار او برکات نازل کی الہ العالمین بابا صاحب رحمت اللہ علیہ درجات بلند گرزے یا اللہ فیر محمد طیب صاحب قبر کی خوشحال کی مادن بابا رحمت اللہ علیہ قبر کی خوشحال کی دامان بابا صاحب تنگیو بھائی صاحب صبح حضرت سے ټولو مبارکانو اولیاء و صلحاء و صاحبان دا قادری مبارکی نقشبندی مبارکی سروردی مبارکی چشتی مبارکی بیار تمام اولیاء کرام سردار خود بربانی محوی سبحان دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک درجات بلندو گرزے شیخ جنید صاحب سواد سے بڑی صاحب سرکانو سبین صاحب دامان بابای صاحب تنگیو والی صاحب صبح طول اولیاء و کرام و سرند والدین و کریمینو یا اللہ درجات بلندو گرزے ددگا پاکانو ددگا نیکانو صلحاو پا خاطر پا توفیل پا حرمت خدای من فقیرانو بانے خصوصی رحمتون نازل بیماران چسونی کورونو کی اسپتالونو کی ناری نئی زنانی معشومان بڑاگان زوانان سرزمون دیوتا اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ دنی کامل لپارا نصیب ٹھیکادار سے والدہ سے بیمار شوی دعا وتو کہ اللہ دغیل صحت ورکی ساسو کورونو کے سونا بیمارانی کمونگے پی جنو کنی پی جنو اللہ پی بیماری راوست دا خدای ټول بیماران جوڑ کے دا اعمال صالحاو دا پارا یا اللہ دا دین دا رجوع دا پارا یا اللہ استاد بندگی دا پارا تلاوتون دا پارا دا اعمال صالحاو دا پارا والا خدای صحت دنی کامل لپارا قرضداران سونے خدای دا قرضونو نے اخلاص کی بیماران سونے دا بیماروں نے اخلاص کی ہنیر ماما دا پا کمزوری وجود رازی دا بازی مرگیر ټول سونے بیماران پکی او دل ترازی پا کمزوری وجود دا نوجوانان دا مشران دا مشمانان دا ټولو پامرونو کی سر زمان دیر برکتو نواشی ټول مرگری خدای پاک خوشحال آباد کی پمال پا اولاد دا ټولو برکتو نکی دی سونے مینے چروجہ پا خلیبان دل تروڑی دا او دا خپلی علاقون دل تراغلی دی
یا الله لاسونه تا تکچکول کړی دي روزه پخلی د خپل جاه او جلال په خاطر د خپل ربوبیت او صمدیت په خاطر د خپل چ شان او مرتبه په خاطر د بیت الله شریف د تور غلاب په خاطر د میزاب رحمت مقام ابراهیم حجر اسود صفا مروه د شاعر الله په خاطر د مدینه منوره د جانان د خپل مخ مبارک د ودوها او د ولل مبارک زلف په خاطر یا الله د دې شپاري قران کریم په خاطر د دې رمضان مبارک په خاطر د ټولو ملګرو ته تلاسونه کچکول کړی وي سره زما ورله خدای په دې لاسونو کې ډېر یا الله ډېر خدای ډېر خیرونه او برکتونه راواچو په مال اولادي برکتونه کې په کاروبارونو برکتونه کې په عمرونو برکتونه کې په بچو سره زما برکتونه کور په بار په برکتونه کې ټول مرګري سره زما یو ځای بیت الله شریف د مدینی جانان له یو ځای بوزا هم ټول یا الله اخره خاتمه خراب مکا دنیا امر له خدای خيسته کا اخرت امر له خدای خيسته کا دروجی مبارکي په اخلاص دوه کې چې دا څنګه خپل رواني د قصرا باندې خدای تر اخره پورې په خیر او عافیت باندې اونې ولي الله دې را توفیق راکړي الله دې توفیق راکړي د تراو توفیق دې الله راکړي د تلاوت د قران کریم توفیق دې الله د ختمونو توفیق دې الله د ذکرونو توفیق د درودونو مبارکو توفیق دې الله راکړي ټول مرګري دې الله په خوشاله کړي د تصدق او د خیرات توفیق دې پکې الله راکړي چې د خپل د شي په خړلې او خوا کې ګوانډي تصور کراغي او غیلم د خدای په نامه ورولېږي چې خیر دې دا غیلم یوسا یا الله زموږ دغه تصور پیدا کړي چې غریبانو سره مسکینانو سره احسان وکړو د الله د رضا لپاره الله زموږ ټول اخره خاتمه خراب مکي او د دربار شریف خادمین معاونین اراکین تم دعا کې سار راشي نعمت الله سے محترم د اوراد نذیری د الله د نمونو د نبی علیہ السلام د درودونو مبارک او ختم مبارک اغه الحمدلله کوي او د خادمین د خدمت کې استاد رضا د پاره دا ټول مرګري چې سونه د جمعې مټول دی الله په خوشاله آباد لري دا ټول مرګري د دنیا او د آخرت خیرونو برکتونو د الله سره زموږ نصیب کی دا زید الله دا چمنستان د قص قائم او تایم ولري په خوشبویانو د الله او د نبی په محبت باندې او موږ تم دوه کې چې الله د مرګ خیر سلګي پوره د قران کریم او د دین خدمت کړي دنیا ګور ګور تورسي مقصد د خدای رضا او خدای دا قائد جهان گوانڈی تو جنت الفردوس کے دیم خدای اعلی و بہترین مقام نصیب کی کم مرگری لایو بانے دعاگانے غواڑی خدای غیلم دیر اجرون ورکی کم مرگری پمین محبت بانے گوری اما کرو دا کہ دا کراچے نہیں ہو مرگری ٹیلیفون ہوگا میں خدای نے ٹولو لڑیر خیر ورکی دا ٹولو دا مرگرو دا محبت دا امین دے اللہ قبول کی ٹول مرگری آران دوستان دے اللہ خوشحال آباد لری زلکدل کے دیم اللہ پیوزے بانے دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ